جهان من میں اگر آپ کو مشان خدا میڈیا والا باہر سیول ډیفنس ولګي چې موږ یو وخت یې نشو تانګ او بیا پکې چې السلام علیکم ملګرو، حکمت جان ما امید لرم چې ټول باروغ او جوړه د جون په موضوع کې بای ملګرو د میډیا والا خوېګا ان روپیوال میکونو والا خوېګا بیا ګولان کړل دي. تاسو خو به د سیټ کې ویډیوز وکړه. دا هغه کسان دي چې د احیا ماشوم د پردې د پر نو ورغلي چیرې دا ماشوم د قبر نه روچت کړی شي. دا صرف او صرف د پر ورغلی چې زما ویډیو وایرل شي، زما د پیج فالو زیات شي. بس خلک وایي چې دا داسې میډیا والا روپیوال میکونو والا راغلل او دا دوی روچت کړو. افسوس ملګرو، دغه روپیوال میکونو والا نن روچتېږي او د هغه کس پسې خبرې کوي چا چې د دې ماشوم دپاره د ټولو نه غټ اواز اوچت کړو او دې ماشوم باندې قوم میډیا والا څومره خلک چې دی اوچت کړل او دې ته یې جوړ کړل چې دا ماشوم د کوهي نه روباسي. او دا خلک نن راغلل دغه کس پسې خبرې کوي. اغستی روپیوال مایک راغستی وي او راشي هلته وایي ضمیر خان ضمیر خو نشته دی، هغه اواز اوچت کړو، هغه اوس پټ دی. دا خو ټوله ستاسو غلطي ده. ضمیر خان ضمیر د ګاډي نه وي راکوز چې تاسو ووایئ چېرې زما ټیک ټاک دپاره یو شیر ډالۍ کا یا ما سره ویډیو جوړه که ما سره تصویر وباسه. افسوس افسوس ملګرو، ضمیر خان ضمیر صاحب په ګاډي کې راتاوېدو دو موبایلونه روباسلي او چا سره ټیک ټاک یې جوړولې، چا سره تصویران وباسل. نو څنګه ضمیر خان ضمیر هلته درشي د ګاډي نه راکوز شي. ملګرو، ضمیر خان ضمیر صاحب ویډیو مې وختي کاته، هغه وویل چې ما د انتظامیه والا سره رابطه وکړه او هغوی راته وویل چې ته از چټي به په تکلیف چې او که دلته رام شي نو موږ تا کوهي ته نږدې نه ورپرېږدو او کار چالو دی، هغه کم پردې هغې ته وکړي دي، تاسو به د هغې پیج کې ویډیوز هم کتلی. نو ضمیر خان ضمیر وایي چې زه څله درشم، خو دا مایکونو والا بس ګنټې راواخیستل وېګا شپې چېرې بس موږ یې روباسو. نو څنګه یې روباسې؟ چرګې بچی کوهي ته نه یې پرېوتی، ته ګنټه راواخلې او ټکه ټکه 2 ګنټې ووهې او بس بیا لګیا شي ضمیر خان ضمیر داسې او هغه داسې او هغه داسې. افسوس دا نه چې زه ټول مایکونو والا یا ټول میډیا والا بدناموم. ښه میډیا والا پکې وو، ښه داسې کسان وو چې د هغه درد یې خپل درد ګڼلی، خو ځینې پکې داسې کسان وو چېرې د خپل فالو دپاره د خپل لایک دپاره ویډیوز دپاره. افسوس ملګرو، دومره کس نه و چېرې د کوهی یې کتلی وای چې د کوهي د پاسه کم قبر دی چې دا یې کتلی وای، خو هر یو کس موبایل لوباسلی او ویډیو جوړول او بس خپل ټیک ټاک لپاره یاره په قبر باندې شورونه کوي. افسوس ملګرو، افسوس. دا کم کسان چې روچت شوي د پښتانه او دا قوم یې پښتنو د افریدو قوم، دا دغه روپیوال مایکونو والا په ویډیوز نه روچت شوی. دو خو راغلل دو کار خو هلته هم چلېدو چې کله د ماشوم په کوهي کې و او د هغې د پاسه قبر جوړ شوی دی، د دو کار خو هلته هم روان و. دو خو هلته خپله ویډیوز کوله چې راغلل او د هغه پلار نه انټرویو اخله، هغه تره نه انټرویو اخله، د هغه تره زوی نه انټرویو اخله. دا ټول کار خو ضمیر خان ضمیر صاحب وکړو چې کوګي خیل قوم څومره کم دی، باړې خیبر هغه ټول یې روچت کړل، میډیا والے پرې روچت کړل چېرې دا داسې په کوهي کې نشم پرېښودی او دا وایي زه کوهي نه روباسم. داسې کسان بې راشي د داسې خلکو بېعزتي کوي. او ملګرو، د دې کسانو سپورټ هېڅ چرې هم مه کوئ، ځکه چې ده څومره وینه وګوره څومره ښه کار یې وکړو، یو ماشوم دپاره یې اواز اوچت کړو، دا راغلل دا یې موږ یې پښتنو لپاره ډېر شرم خبره وه چې دا موږ په کوهي کې پرېښی وی. او ضمیر خان ضمیر سره د دې غم و زموږ د عزت غم ورسره دا د هغه ځای نه راغی او داسې کسان بیا د دوی بېعزتي کوي. الله دې وکړي چې دا ماشوم اوس روچت کړي. ډېره مننه چې هر چېرته هم یې الله خوشحاله آباد له نور راکړي. مال اجازت ولې الله امان.